ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لویو بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1405 هجري شمسي کال د اسامبلې یوه د میاشتې 2 نیټه ده. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. استاد پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو. په سر کې هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته زه زینالدین حق یارم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د 4.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د استنادي دیوال د بیا جوړېدو چارې پیل شوې. بل لور ته د سیمې اوسیدونکو خوښي څرګنده کړه او وویل چې یا د سیمه به د سیلاوونو او نورو طبیعي افتونو له احتمالي زیانونو څخه تر ډیره خوندي شي. نور حال په راپور کې. دا د لغمان مرکز مهترلام ښار 5 ناحیې اړوند د کابل جلال آباد هډې په سیمه کې د 4.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو استنادي دیوال او د یو سړک د جوړېدو د بنسټ ډبره ده. د یادې پروژې د پرانستې په مراسمو کې مهترلام ښاروال وویل یا د استنادي دیوال او سړک د ښاروالۍ له داخلي بودیجې جوړیږي چې 122 متره اوږدوالی لري. ښاروال زیاته کړه چې د پروژې د پلي کېدو پر مهال به هره ورځ شاوخوا 10 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. دا ډېره اهمه پروژه ده. د استنادي دیوال د صدا ترمینل او همدارنګې ترانسپورټ او د تیلو پمپ د مستریانو دکانونه دا ټول چې د محفوظ کېږي. دا 122 متره طول لري او په څنګ کې هم 122 متره سړک لري. دا په 4.5 میلیونه افغانۍ قرارداد شوی دی. په ورته وخت کې مرستیال والي د یادې پروژې د پیل هرکلی وکړ او ویل چې په لغمان کې د بیا رغونې چارې په منظم ډول روانې دي او د روان کال په اوږدو کې به ګڼ شمېر نورې پروژې هم پلي شي چې ورسره به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. الحمدلله لغمان ولایت کې عموما د افغانستان اسلامي امارت په خپله بودیجه د مختلفو ریاستونو له ادرسه آبادي او بنیادي کارونه روان دي. د غیر امارتي مؤسساتو له ادرسه هم الحمدلله دلته کارونه روان دي. انشاءالله کارونه به نور هم زیات شي. نن چې تاسو د کوم افتتاح شاهدان یې داسې ډېرې افتتاحګانې به انشاءالله په لنډو ورځو کې زموږ ولسونه وویني او انشاءالله یو څه ځوانان به په کار باندې هم مصروف شي او کاري فرصت ورته څه نه څه برابر شي. بل لور ته د سیمې اوسیدونکو د استنادي دیوال د جوړېدو له امله خوښي څرګنده کړه او ویل چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به کورونه او سیمه د سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له احتمالي زیانونو څخه تر ډیره خوندي شي. دا چې دلته د اډې او د تیلو پمپ تر څنګ چې د ښاروالۍ له خوا نه جوړ شوی دی استنادي دیوال تیریږي. دا چې دوی هم ژغوري دلته ډیره زیاتې اوبه د دغه د بابا صاحب د دښتې څخه راجمع کېږي د سیلاب په وخت کې دلته راځي. دې تر څنګ زرګونه کورنۍ دي د هغوی کورونه دي خامه کورونه دي د هغوی هم ژغورنه کېږي په دې باندې هغوی ساتنه کېږي. د باندې موږ ډېر خوښ یو خوشحال یو په دې خاطر چې دغه ځای ډېر قوي سیلاوه لري او دغه دیوال چې جوړېږي دغه په جوړېدو سره دلته ډېر تعداد کورونه او همداسې زراعتي ځمکې او هډه او دلته تیله پمپ نور هم دغسې لاندې نور ساحې دي ټول په امن کې. نو دغه ډیر خوشاله استو ډیر خوښ استو چې دغه یو آبادی ده او په دغه سره به ډیر د خلکو مشکلات حل شي. د یادونې وړ ده چې سږ کال مهترلام ښاروالۍ په دې ښار کې 12 د بیا رغونې پروژې پلي کوي چې تر اوسه د 6 پروژو چارې عملاً پیل شوې دي. د اقتصاد ریاست په مشرۍ د خصوصي سکتور د ملاتړ او پیاوړتیا ناسته ترسره شوه. د لغمان ولایت د اقتصاد ریاست په مشرۍ د خصوصي سکتور د ملاتړ او پیاوړتیا په موخه ناسته ترسره شوې. له یاد ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد ناسته کې د بېلابېلو سکتوري ادارو استازو د خصوصي سکتور فعالانو مخابراتي شبکو مسؤلینو په لغمان ولایت کې د خصوصي بانکونو مسؤلینو د خصوصي روغتیایي او تعلیمي انسټیټیوټونو د اتحادیې مسؤل او ګڼ شمېر کاروباریانو ګډون کړی و.
د ناستې په پیل کې د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح د خصوصي سکتور پر ارزښت خبرې کړي او ویلي دي چې خصوصي سکتور د اقتصادي ودې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو د پانګونې جذب او د هیواد د اقتصادي ځان بساینې له مهمو بنسټونو څخه دي. نوموړي ټینګار کړی چې حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ او کاروباریانو د ستونزو د اورېدو او د هغوی د ستونزو د حل په برخه کې لازم اقدامات کوي. په خبرپاڼه کې راغلي وروسته د برېښنا ریاست استازي په لغمان ولایت کې د تولیدي کارخونو لپاره د برېښنا د ویش د برېښنا د اسانتیاو او د تولیدي فعالیتونو پیاوړتیا په برخه کې د شته فرصتونو او خدمتونو په اړه معلومات وړاندې کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې د تولیدي کارخانو د اړتیاو د پوره کولو او د هغوی د برېښنایي ستونزو د حل په اړه هم وضاحت ورکړی. په ورته مهال د لغمان ولایت مستوفیت استازي د لویو او کوچنیو کاروباریانو لپاره د مالیاتو په برخه کې د وروستیو وضع شویو تخفیفونو په اړه معلومات وړاندې کړي او څرګنده کړې ده چې یا تخفیفونه د کاروباریانو د مالی بار د کمولو د خصوصي سکتور د فعالیتونو د پراختیا په موخه رامنځته شوي دي. په خبرپاڼه کې همدارنګه ویل شوي د اجنډا له مخې د افغانستان اقتصادي پرمختیا نوښت مؤسسې مسؤل په لغمان ولایت کې د زما وطن زما تولید تر سرلیک لاندې د جوړېدونکي نندارتون په اړه معلومات وړاندې کړي. نوموړي ویلي چې یاد نندارتون به د سنبلې میاشتې له 18 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي او موخه یې د کورنۍ تولیداتو تولیدي شرکتونو خصوصي سکتور د لاسته راوړنو معرفي کول، د بازار موندنې زمینه برابرول او د کورنیو تولیداتو د ودې او ملاتړ لپاره د فرصتونو رامنځته کول دي. همدارنګه د مخابراتي شبکو مسؤلینو په لغمان ولایت کې د خپلو فعالیتونو وړاندې کیدونکو مخابراتي خدمتونو د شبکو د پوښښ د خدمتونو د پراختیا او د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې د خپلو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړي. د خبر له مخې ورپسې په لغمان ولایت کې د خصوصي بانکونو مسؤلین هم د خپلو فعالیتونو، بانکي خدمتونو او کاروباریانو لپاره د مالي اسانتیاو او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د بانکونو د رول په اړه معلومات وړاندې کړي. د خبرپاڼې په پای کې راغلي په وروستیو کې د ناستې ګډونوالو د خصوصي سکتور پر وړاندې شته ستونزې او اړتیاوې شریکې کړي او د ستونزو د حل د کاروباري چاپیریال د لا ښه کېدو د خصوصي سکتور د ودې او پیاوړتیا په موخه د لا ډېرو همغږیو پر دوام ټینګار کړی. دولت شاه ولسوالۍ کې د سړک جوړونې پر سر رامنځته شوې ستونزه حل او کارونه یې پیل شول. د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوال عبدالشکور صبور په هڅو د ماسموت ویس او خواجه خندو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ د سړک جوړونې پر سر رامنځته شوې ستونزه حل او په ورورولۍ بدله شوه. د ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې د دولت شاه ولسوال عبدالشکور صبور له مل پلاوي سره یادې سیمې ته سفر وکړ او د دواړو کلیو له قومي مشرانو اوسیدونکو سره یې ګډه ناسته ترسره کړه. په خبرپاڼه کې راغلي په دې ناسته کې د رامنځته شوې ستونزې د حل په موخه خبرې وشوې او دواړو لورو ترمنځ د سولې او جوړجاړي زمینه برابره شوه. په خبرپاڼه کې همداره زیاته شوې چې د نوموړي ستونزې له امله د سړک د جوړونې چارې شاوخوا یوه میاشت درېدلې وي، خو د ولسوال او سیمه ییزو مشرانو د هڅو په پایله کې دواړه لوریو یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړ او ستونزه یې په سوله ییز ډول حل او کارونه یې شروع شول. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کوم بریږي.